بسم الله الرحمن الرحیم. د ریاضي زده کړې د یوټیوب چینل درنو مینوالو السلام علیکم. هیله ده چې جوړ او روغ به وئ. د تېرو درسونو په ادامه په نننۍ ویډیو کې د 40مې صفحې تمرین چې د ترکیبي ویش مربوط کیږي هغه حل کوو. لومړۍ پوښتنې ته متوجه شئ وي د ترکیبي ویش په مرسته یې د ویش حاصل او باقي مانده پیدا کړئ. دا لومړۍ پوښتنه ده چې دغه مقسوم دی او دغه مقسوم علیه دی. تاسو څه پیدا کړئ؟ د ترکیبي ویش په مرسته یې د ویش حاصل او باقي مانده پیدا کړئ. راځو حل کوو یې. ښه ورته متوجه شئ. لس اکس مربع مثبت 2x مثبت 11 تقسیم دی x مثبت 1. ښه، نو دلته موږ ویلي وو چې کله ترکیبي ویش موږ اجرا کوو لومړی دوه شرطونه باید په نظر کې ونیسو. اول دا چې پولینوم مکمل وي. وګورئ x مربع x ثابت عدد نو مکمل دی پولینوم. دویم دا چې باید په نزولي ډول ترتیب وي. x مربع بیا x دی بیا ثابت عدد نو په نزولي ډول ترتیب هم دی. بیا راځو د دې د x قیمت پیدا کوو. x جمع 1 مساوي دی 0 ته. x به مساوي شي منفي 1 ته. اوس راځو د دغه ضریبونه راخلو. لس 2 11 تقسیم یې د منفي 1 کوو. خط کش کوو. لس خپله راښکته کوو. لس ضرب د منفي 1 کېږي منفي لس. منفي لس مثبت 2 کېږي منفي 8. منفي 8 ضرب د منفي 1 کوو بېرته مثبت 8 کېږي. مثبت 8 و 11 کېږي 19. نو کیو ایکس یا خارجي قسمت چې دی هغه مساوي شو لس ایکس منفي 8 ته. دغه دوه په نظر کې نیول کېږي او دغه دریم چې کوم دی دا آر یا باقي مانده دی. دغه دی لومړۍ پوښتنه حل شوه. دوهمې پوښتنې ته وګورئ. دوهمه پوښتنه وایي مقسوم چې کوم دی 2x مکعب منفي 9x مربع منفي 2x مثبت 12 دی تقسیم دی 2x منفي 3. تاسو یو باقي مانده و خارجي قسمت یا د ویش حاصل د ترکیبي ویش په مرسته لاسته راوړئ. نو لومړی موږ ګورو چې د پولینوم مکمل دی که نه. x مکعب x مربع x ثابت عدد مکمل دی او بل په نزولي ډول ترتیب دی که نه. که ښه ورته متوجه شو په نزولي ډول ترتیب هم دی. ولې؟ ځکه لوړ توان چې دی 3 دی بیا ورپسې 2 بیا ورپسې 1 او بیا ورپسې ثابت عدد نو په نزولي ډول ترتیب هم دی. نو راځو ضریبونه یې راخلو. 2 منفي 9 منفي 2 مثبت 12 تقسیم دی د دې زه د x قیمت پیدا کوم. 2x منفي 3 مساوي دی 0 ته. 2x به مساوي شي مثبت 3 ته. 3 چې ښي طرف ته واړم او x به مساوي شي اطراف په 2 تقسیمومه تر څو د x قیمت لاسته راشي. x به مساوي شي 3/2. راځو دلته د مقسوم علیه په ځای لیکو. 2 خپله لاندې ښکته کړم. 2 ضرب د 3/2 چې کو 3 کېږي. ولې؟ ځکه 2 ضرب د 3/2 2 د 2 څخه اختصاریږي 3 پاتې شول. صحیح ده؟ نو د دې حاصل شو 3. 3 د دغه دوهم حد ته لاندې لیکو. منفي 9 3 کېږي منفي 4. منفي 4 چې ضرب د مثبت 3/2 کو منفي 6 کېږي. منفي 6 و منفي 2 منفي 8. منفي 8 ضرب د مثبت 3/2 کو منفي 12 کېږي. منفي 12 مثبت 12 0. نو راځو اوس خارجي قسمت لیکو. کیو ایکس یا خارجي قسمت چې دی مساوي دی 2 چې دی دلته وګورئ لومړی 2 دی نو 2 دلته وګورئ x مکعب دی موږ یو کم نیسو x مربع منفي 4x منفي 8 دا شو خارجي قسمت او آر یا باقي مانده چې دی 0 دی. درېیمې پوښتنې ته متوجه شئ. درېیمه پوښتنه وایي 15x مکعب منفي 3x مثبت 9 تقسیم دی x مثبت 4. تاسو وی بې د دې نه چې د یوې عملیه ترسره کړئ بلکې د ترکیبي ویش په مرسته یې باقي مانده و خارجي قسمت پیدا کړئ. دا وګورئ د پولینوم مکمل نه دی. x مکعب شته خو x مربع نشته
نو دا مکمل کو لیکم 5x مکعب مثبت 0 ضرب د x مربع منفي 3x مثبت 7 x جمع 4 مساوي د 0 ته x مساوي د منفي 4 ته. نو دلته ضریبونه رااخلو 5 0 منفي 3 7 تقسیم د منفي 4 کوو 5 خپله راښکته کوم 5 ضرب د منفي 4 کېږي منفي 20 او منفي 20 او 0 کېږي منفي 20 منفي 20 ضرب د منفي 4 کوم مثبت 80 مثبت 80 منفي 3 کېږي 70 70 ضرب د منفي 4 کوم منفي 308 کېږي منفي 308 مثبت 7 کېږي منفي 301 نو خارج قسمت یا کیو ایکس شو کیو ایکس دی 15 ایکس مربع منفي 20 ایکس مثبت 70 او آر چې دی منفي 301 باقیمانده یا آر چې دی منفي 301 دی. ورپسې څلورمې پوښتنې ته متوجه شئ ایکس شپږ ایکس مربع مثبت 15 تقسیم دی 4 ایکس مثبت 9. لومړی دا پولینوم باید مکمل کړو بیا په نزولي ډول ترتیب کړو وروسته د ترکیبي ویش عملیه ترسره کړو. شپږ ایکس مربع مثبت 0 ضرب د ایکس مثبت 15 د دې ځای نه د ایکس قیمت پیدا کوم 4 ایکس مساوي مثبت 9 مساوي دی 0 ته 4 ایکس مساوي کېږي منفي 9 ته ایکس مساوي دی منفي 9 پر 4. نو اوس راخلم د دې ځای نه ضریبونه شپږ 0 15 تقسیم د 9 منفي 9 پر 4 کوم شپږ لاندې خپله ښکته کوم شپږ ضرب د منفي 9 پر 4 کېږي منفي 28 پر 2 0 منفي 28 پر 2 کېږي منفي 28 پر 2 خپله منفي 28 پر 2 ضرب د منفي 9 پر 4 کو دغه ضرب د کسر تقسیم د کسر جمع د کسر تفریق د کسر دا مو په ټیټو ټولګیو کې لوستي دي دا باید حتما زده وي. نو منفي 28 پر 2 ضرب د منفي 9 پر 4 کېږي مثبت 243 پر 8 مثبت 15 مثبت 243 پر 8 د دواړو چې څه جمع کړو 383 پر 8 کېږي 383 پر 8. نو دلته وګورئ اوس موږ لیکو شپږ ایکس منفي 28 پر 2 دا کیو ایکس یا خارجي قسمت شو او باقیمانده څه دی باقیمانده دی 383 پر 8. نو دلته که موږ متوجه شو لکه څنګه چې دغه مقسوم علیه 4 لري په مخرج کې نو دغه موږ کولی شو په 4 وویشو تر څو ساده هغه نهایي ځواب موږ ته لاسته راشي هغه آخري ځواب وګورئ آخري ځواب چې په لاس راځي 3 پر 2 ایکس منفي 28 پر 8 دی. ورپسې پنځمه پوښتنه هم په همدغه شکل ده تاسو متوجه شئ دغه پنځمه هم په همدې شکل حل کېږي هماسې د پي قیمت پیدا کوو ترتیب دی تیار مکمل هم دی یوازې د ترکیبي ویش عملیه ترسره کوو زه به هغه ځواب درته ولیکم نورې تاسو په خپله لاسته راوړئ وګورئ چې لاسته راوړلی شئ که نه. کیو ایکس یا خارجي قسمت به یې څو وي کیو ایکس یا خارجي قسمت یې شپږ ایکس مربع مثبت 15 ایکس مثبت 3 پر 2 دی او آر یا باقیمانده یې 3 پر 4 دی. وګورئ چې تاسو همدا لاسته راوړلی شئ او که نه. دویمه پوښتنه دویم بخش چې کوم دی وي د ترکیبي ویش په مرسته یې پاتې یا باقیمانده او د ویش حاصل پیدا کړئ دا هم په همغه شکل دی عین شی دی لکه څنګه چې په پورته پوښتنې کې وو. نو زه به حل درته ولیکم تاسو یې عملیه ترسره کړئ وګورئ چې کولی شئ که نه. کیو ایکس چې دی وای په توان د 4 مثبت 3 وای مکعب منفي 8 وای مربع منفي 24 وای منفي 2 او آر چې کوم دی باقیمانده منفي 225 دی. وګورئ چې تاسو هم همدغه نتیجه په لاس راوړلی شئ او که نه. ورپسې د دویم لیکم د دغه کیو ایکس چې کوم دی 4 ایکس مربع
کیو ایکس چې دی ایکس مربع مثبت ایکس مثبت یو دی او آر یو باقیمانده چې دی 0 دی. د دغه هم درته لیکم کیو ایکس مساوي دی 4 ایکس مربع مثبت 18 ایکس مثبت 90 او آر یې چې دی باقیمانده یې 455 دی. دغه وه د نن ورځې درس. هیله ده چې ګټور تمام شي او یو څه مو ترې زده کړي وي. تر بل درس پورې مو په الله سبحانه وتعالی سپارم.